آیت نمبر 234 دی والذین یتوفون منکم. الله تعالی دې آیت کې فرمایي، په دې آیت کې د کونډې ښځې د عدت خبره ده. بیوه ښځې عدت خبره کیږي چې د چا خاوند مړ شي نو هغه دې فوراً بله نکاح نه کوي، خپل ځان دې منع کړي، 4 میاشتې 10 ورځې عدت به پوره کوي. او په عدت کې هغه څیزونه دي چې هغه به هغې کې ځان بچ کوي. یو دا چې نکاح نشي کېدی، او بل دا چې پنځیب وغیره دا نشي چولی، بهر به نه ځي او زینت وغیره اظهار نشي کولی، یعنی ښکلي کپړې میک اپ دا څیزونه نشي کولی او خوشبو هم نشي لګولی. ځان به ساده ساتي او ویښته به نشي ډای کولی، یعنی کلر به نشي ورکولی او خوشبو مهندي دا هم نشي کېدی. اوس هغه ښځه چې د هغې رخصتي نه ده شوې او صرف نکاح شوې ده، هغه عدت هم بیا 4 میاشتې 10 ورځې دی. دا عدت به د قمري کال کلندر والی، یعنی اسلامي کلندر مطابق وي. بله هغه ښځه چې ډیر عمر والی او هغه به هم عدت کیږي د هغې، یعنی هغه هم دا 4 میاشتې 10 ورځې دي. عدت دوران ښځه کور نه به نه ځي، ضرورت مطابق لکه صرف ضرورت ته په وخت کې تلی شي، څه خاص ضرورت یې لاغي یا څه دیني علم حاصل یا ډاکټر لکه ځي جاب وغیره کې مجبوری ده یا سکول وغیره استاد را او چې تلل دي نو ضروری دي، هو لکه مطلب دغه ضرورت نه کیدی شي، یعنی سخت ضرورت په وخت کې تل دي اسنه دي وتل. فاذا بلغنا چې کله عدت پوره شي ختم شي اوس هغه کولی شي، یعنی نکاح د پاره بل خپل فیصله په خپل کولی شي او دا څوک نشي منې کولای دینا ځکه چې خزه په لکه پويږي هغه له سکول دي. او نن دا خبره ډیره بد غنل کیږي چې دوه نظر د بل نکاح اراده کوي، نو داسې طلاق یافته خزې ته ډیر سپکم کتل کیږي، څوک هغه د نکاح فکر نه کوي، د هغه رسوک حق نه غني، هر طرف نه هغه پسې خبرې کیږي. الله والله حق ورکړي دي چې واده کوي او کنه بالمعروف. دا خزه به فیصله کوي ځان نه، مگر څه حرام یا غلط کار به پکې نه کوي، یعنی فیصله به دي کې په خپل طریقې سره کوي. که څوک خلاف شي نو سکار یا فیصله کوي بیا معاشري له پکار دي چې دی دامنې کې نه کدا خزه بیا خلاف شریعه د سکار کوي نه اسلام خلاف، نو بیا خلکو له پکار چې دی کې دامنې کې. والله بما تعملون، الله تعالی تاسو هر عمل نه خبردار دی. یعنی دا خیال نه کړی چې الله تاسو ظلم کول یا غلطه فیصله پته نشته، بلکې الله ته هر څه پته ده چې تاسو خزي ځان لا څه فیصله کوي، څوک عدت څنګه پوره کوي. او اوس هغه خزه چې حمل سره دا غي به عدت څنګه وي، یعنی ډیلیوری کېدل، ماشوم پیدا کېدل، هر څونه چې بیا پکې وخت لګي، کښ پګ میاشتې کوم میاشتې یا 2 ورځې پس ماشوم نه لکه چې عدت ماشوم کېدو نه پس بیا د عدت پوره شي. 4 میاشتې 10 ورځې کې څه حکمت ده؟ د دې ډېرې زیاتې فائدې دي، حکمتونه دي، ډېر به پکې مونږ ته پته هم نه وي. حمل پته لګي په دې کې، یعنی چې دا ښځه پریګننسي د دې شته او بل چا سره نکاح لکه یعنی بل چا سره نکاح کیږي د هغې نه مخکې د بل خاوند نه د اولاد پته بیا ولګي، یعنی د بل خاوند نه مخکې د هغې لکه د اولاد پته ولګي. او لکه مطلب دا الله تعالی غواړي چې لکه ګډوډ نشي کنه دا نسبت نسب ګډوډ نشي. بل دا چې دا غم وخی ښځې له لږ ارام پکاري چې غم نه دمه شي. اور ساينس نور هم څه فائدې بیان کړي د دې. او بل دا چې ښځه غم لکه مناو نه کړي، یعنی اسه سوري غم مناو کړي اسه خو لکه څوک 3 ورځې نه زیات غم نشي کولی سوای خاوند باندې کېدی شي، ښځه کولی شي 4 میاشتې 10 ورځې. آیت نمبر 235 دی ولا جناح علیکم فیما عرضتم. اوس چې د ښځې عدت پوره شي په دې دوران کې 2 میاشتې یا 3 تیرې شي نو آیا څوک د نکاح پیغام ورکولی شي یا نشي ورکولی؟ نو په دې کې دا خبره بیان شوې ده په دې آیت کې. صحابه کرام دا خیال وو چې نکاح نشو کولی، نو کچېرې د ښځې خیال زموږ په زړه کې راغی چې لکه عدت په ختمېدو هغې سره نکاح وکړو نو مطلب هسې نه موږ په دې ګناهګار شو. الله ورته وفرمایل چې په تاسو ګناه نشته که ستاسو په زړه کې چا سره د نکاح اراده او هغه لا په عدت کې. هغه زمانه کې به طلاق یافته او دا کونډې ښځې چې وي دې ته نکاح کول ډېر اسانو. نن وخت په شان معاشره نه وه، نه به هغې ته سپک کتلې کېدل. په هغه وخت کې به داسې ښځو ډېرې رشتې راتلې، یعنې هغه وخت به سړو 4 پورې ودونه کول. بل دا چې داسې ښځو ته به چا سپک نه کتل. او دلته دا هم پته لګي چې اشارتن لکه د نکاح خبره کېدی شي یا په زړه کې خبره پټه ساتلی شي او دواړو حالت کې مطلب دواړو حالت کې کېدی شي، مګر صفه خبره نه دی کول ځکه چې دا عدت تلا، یعنی څوک سړی په زور نه شي ویلی چې عدت نه پس به ما سره نکاح کوي. او دلته پته لګي چې عدت کې نکاح باطل نکاح هی نو هغه نکاح بیا نه کېږي. او دا طلاق که د کونډې ښځې عدتي یا طلاق یافته ښځې عدتي، ځکه الله تعالی فرمایل ولا تعزموا عقدة النکاح.
اوس دلته کې الله تعالی فرمایي تر کوم چې عدت لکه نه پوره شوي نو تر هغې تاسو ښځې سره د نکاح اراده هم نشئ کولی، یعنې جلدي نشئ کولی، رشته یې نشئ غوښتې، کویدن نشئ کولی، یعنې د رشتې خبره فاینل کولی هم نشئ. او الله تعالی فرمایي چې یریږئ د الله نه، هغه ستاسو د خیالات نه هم خبردار دی. الله فرمایي ځان پوهه کړئ، الله بخشش ورکولو والا دی. الله که غوښتې نو ستاسو په سوچونو به یې ستاسو نیسلې وی، یعنې ستاسو په خیالات به یې تاسو له صدا درکوله، مګر الله تعالی حلیم دی، یعنې الله کې دومره تحمل دی چې انسان فورا نه نیسي، مهلت ورله ورکوي. او مګر دا چې مهلت ټول عمر نه وي، یو ورځ به انسان نه د دې په باره کې تپوس کېږي. آیت نمبر 236 دی لا جناح علیکم. په دې آیت کې خبره ده د هغې ښځې چې هغې ته طلاق وشي مګر د هغې له رخصتي نه در شوي نو هغې له بیا څونه مهر ورکول لکه څونه مهر به ورکوي ځکه چې لا هم مهر مقرر شوی نه دی او رخصتي هم نه در شوي او طلاق وشي الله فرمایي څه ګناه نشته په سړي که هغه طلاق ورکوي او دلته به د لږې طلاق ورکول څخه خبره نه ده مګر څه وجه راشي دواړه نه خوشحاله نه بیا طلاق ورکولی شي یعنی ځکه چې لکه څوک بیا وروسته کورونه رواني او خاندانونه خرابېږي بهتر دا ده چې د وخت نه بس طلاق وشي او دې وخت کې لا مهرونه مقرر نه دی نو اوس په مهر کې څه کېدی شي څه به مقرري څه جایداد وغیرہ څه سره زر یعنی ګولډ جوړري یا څه کیش او مهر نه بغیر خو شادي کېدی او واده کېدی نشي نو اوس د دې ښځو نکاح وشوه مهر مقرر شوی نه دی رخصتي پاتې شوه نو طلاق کېدی شي نو اوس به دې ښځې له فایده ورکولي مهر نشته مګر بل څه به وله ورکړل کېږي یعنې فایده به ورکوي ځکه چې هغه سړي په نوم باندې دې انتظار وکړو سړي ته لکه دونه وخته ناسته وه نو فایده ورکول الله تعالی مقرر کړي نه دي بس د وس مطابق ورکول دي او د طاقت چې لکه طاقت والا لکه ښه مطلب فایدې والا لکه مال یې ورسره مطلب مالدار سړی دی نو هغه بیا هغه لحاظ سره دی ورکوي که تنګ دست انسان یې تنګ دست سړي نو هغه دی بیا د وس مطابق دی ورکوي هغه زمانه کې به چې چا غلام ورکو چا به لکه سره زر ورکول چا به هیڅ نو یو جوړه کپړې به ولا واغسې به ورکړي متاع بالمعروف فایده ورکول دي په ښه طریقې سره عزت سره ورکول حقا علی المحسنین دا حق دی په نیکو کولو والو یعنی محسن هغه چې د حق نه زیات ورکوي د ښځې څه حق نشته بس صرف د ورکولو خبره شوه او محسنین د ښکلې طریقې سره ډیر څه ورکوي دی له آیت 237 دی وان طلقتموهن من قبل شاته آیت کې مونږ وایو چې نکاح وشو رخصتي نه در شوی او مهر لا نه دی مقرر شوی دلته اوس دا خبره ده چې نکاح شوی ده رخصتي نه در شوی مګر مهر مقرر شوی دی اوس چې طلاق وشي نو دې ښځې ته به نیم مهر ملاویږي مثلا چې $10,000 مقرر کړي دي نو هغې کې به $15,000 دی ورکوي الا ان یعفون که چېرې ښځه وایي چې زه نه اخلم او دا نیم مهر بس ډېر دی دا ټیک ده نو دې ته بیا مهر نه ملاویږي او یعفو الذي یا معاف کړي هغه سړی د چا په لاس کې چې عقد یعنې نکاح دی یعنې سړي له پکار دی چې هغه بیا معاف کړي سړی به یې څنګه معاف کوي مخکې وختونو کې به دا طریقه وه چې نکاح په وخت به مهر ادا کېدو چې سړي پوره لکه مهر ورکړو طلاق وشو اوس ښځه نیم مهر اخیستی شي نیم به واپس کوي سړي دا لکه سړي دا ویلی شي چې بس ته پوره واخله یعنی ماته معاف کړي یا که مهر لا نه ورکړي نو بیا هم دا سړی پوره مهر ښځې له ورکړي حالانکه نیم ورکولو خو دې سړي د حسن احسان معامله وکړه حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دې په هغه بنده رحم وکړي چې کله زړه والی یعنی سخی دی چې سخرسي نو سخاوت کوي او چې چاله سور کوي نو کله زړه سره ور کوي الله تعالی حسن معامله کولو لپاره مطلب دعا کړی دا مطلب دعا دغه لپاره او نن څه حال دی ښځې د حق نه زیات غواړي او دا سړی د سړي دا حال دی چې نیم حق د ښځې چې کمی هغه هم نه ورکوي او دا څه بلکې تحفې وغیره هم چې کم کویدنو کې ورکړي هغه هم ته واپس واخلي نو دومره بد اخلاقي د الزامات په لګي په یو بل باندې نو الله فرمایي وتعفوا اقرب للتقوى تاسو دواړو کې چې څوک هم یعنی ښځه او سړي د دې ته خبره ده که تاسو کې هر یو معاف کوي یعنی ښځه وایي چې نه زه نیم هم نه اخلم او سړی وایي چې پوره مهر واخله نو دا زیات بهتر دی او زیات نږدې دی د تقوا د الله تعالی تقوا ول خلک ډېر عزت خوښي تقوا سي الله تعالی د یری ګناه پر خودل او الله د رضا لپاره نیکی کول او دا معاف کول به د الله د رضا لپاره دویم خبره دلته کې ولا تنسوا الفضل بینکم اور د الله تعالی احسان کون کی یعنی ډېر عزت خوښي د الله تعالی احسان پتا په خپلو کې یعنی کې مې روي الله فرمای چې دلته پته لګي چې رشته ساتلو لپاره یو بل معاف کول ضروری دي یو بل خبر هیرول ضروری دي او دلته کې دا پته لګي چې معاف کول د غټ زړه والو خلکو کار دی ان د تقوا او صفات الله فرمایي چې متقی جوړ شي دي لکه دې لپاره معاف کول زده کړئ متقیان بشي الله فرمایي په یو بل باندې الله فضل مه هیروي څه مطلب د فضل مطلب حق نه زیات ورکول یعنی د بل انسان حق نه او اغله بیا هم ورکول دي نو الله تعالی فرمایي یو بل سره احسان کول مه هیروي چرته یعنی چیرې بس تاسو داسې وختونو کې خو وخت تیر شوي خدي سړی
لکه ښځې سره یا سړي سره یا نکاح په وخت کې به هم لکه خوشاله تاسو خوشاله وئ یا به مو یو بل ته تحفه ورکړي یعنې یو بل کې به هم تاسو ښه وخت تېر کړي خو هغه مه هېروئ او دا خبره دلته هر قسم رشتو ساتلو دپاره ده چې یو بل کې احسان مه هېروئ او دا خبره سړي او ښځې دپاره د طلاق نه پس داسې ده چې سړی دی د افضل نه هېروي او ښځه نیم حق دی پوره دې ورکړي د افضل چې دی دا واجب نه دی دا نیکي د ځان سره الله تعالی ګوري څه چې تاسو کوئ چا سره احسان کوئ څوک الزام لګي څوک فضل کوي یا نه الله تعالی دا هم ګوري څوک د اصول مني او که نه رشتې سمولو دپاره دلته کې دوه اصول دي معاف کول احسان کول او فضل کول یو بل کې حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان د مسلمان رور دی نه دی هغه له تکلیف ورکوي او نه دی هغه د خیر نه محرومه کوي یعنی مسلمان د خیر معامله کوي یو بل سره آیت نمبر 238 دی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى اوس دلته کې د مونځ ذکر دی د مونځ خبره ولې سره راغله اول د تقوا خبر رااله چې تقوا ول الله تعالی نه یریږي یعنې هغې تقوا کوي هغه د الله د یرې طلاق معاملو یا ټول معاملو دې څیزونو کې لکه خیال ساتي او ښه کوي د الله تعالی د یاد ساتلو دویم څیز مونځ دی دویم طلاق ډېر دروند بوج دی هر چا دپاره سړي او ښځې دپاره دواړو دپاره په دې وخت کې مونځ انسان ته طاقت سکون ورکوي ځکه د مونځ خبره شوه چې دې غمونو کې مونځ کوي مونځ د الله تعالی یاد دی زخمونو علاج دی حافظوا علی الصلوات د مونځونو حفاظت کوئ یعنې هسې نه طلاق معاملو کې تاسو اونخلئ او مونځ نه هېر شي د خپل مونځ حفاظت کوئ حفاظت کې څه سره راځي دا به څنګه کېږي یعنې د وخت پابندي کول خشوع توجه سره کول او پوره پابندو او شرطونو سره د مونځ حفاظت د اذان نه شروع شي او د اذان جواب ورکول هغه اورېدل بیا وضو کول او پاک لباس اچول پاک ځای یعنې کې سمول او قبلې طرف ته مخ کول مونځ په دوران کې څه سوچ وغیره نه کول وسوسو نه ځان ساتل ښکلي تجوید سره سبق ویل او د هغې په معنو پوهېدل او دلته کې د مونځ د کولو نه بلکې د حفاظت کولو خبره ولې راغله مونځ خو کول دي هغه فرض دي مګر حفاظت ځکه ضروري دی چې صرف مونځ نه دي کول بلکې ورسره د هغې حفاظت هم کوئ توجه سره خشوع پوره پابندو خیال ساتئ نو دې نه مطلب انسان غافل نشي یعنی غافل کېږي ته ما چې مونځ هم ضایع نشي او شیطان نه وسواس نه هم حفاظت پکار دی نه هغه نه ځان بچ کړئ والصلاة الوسطى اور خاص کر د صلات وسطا خیال ساتي او دا کول دی حفاظت هم کول دی صلات وسطا کم مونځ دی درمیانه مونځ حدیث نه پته لګي دا د مازیګر مونځ دی یعنی دا درمیانه منځنی مونځ دی او د دې مونځ خاص اهمیت دی حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دا دوه یخ مونځونه وکړل هغه به جنت کې داخليږي د سحر او مازیګر حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مازیګر مونځ پرې خودو لکه چې د هغه مال اولاد هر څه برباد شول نه دونه سخت صدا د نقصان دی د مازیګر مونځ پرې خودو حدیث مفهوم د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې غواړي چې د رب دیدار ورته ملو شي نو سحر او مازیګر مونځ مو پرې دی یعنی د دې مونځونو حفاظت کوي وقوموا لله قانتين الله ته ودرېږي فرمانبردار شي قانتين قنوت وای یعنی فرمانبرداري خشوع اخلاص عاجزي یعنی الله ته همیشه عاجزي کوي همیشه فرمانبرداري کوي او په منځونو کې یعنی دا نه چې یو موس کوي بل نه کوي بلکې ټول وکوي همیشه د پاره وکوي چې الله ته ودرېږي دا یا ساتي چې الله ته ودرېدلی نه الله د پاره ودرېدلی چې مطلب لوی ذات دی مطلب هغه په مخ کې عاجزۍ سره ودرېږي حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې کله قیام کوي نو هغه الله ته مخامخ ودرېدلی یعنی داسې لکه چې الله سره سرګوشي کوي پټې پټې خبرې کوي یعنی الله ته دومره نږدې الله تعالی انسان ته ډېر متوجي شي او په موږ کې ودرېدو دپاره څه خیال ساتل عاجزي کول خشوع سره پاک لباس اچول باغزې کتل توجه سره موږ کول خیالات وسوسو باندې چې کوم خیالات راځي وسوسې راځي هغې باندې خیال نه کول هغې نه ځان بچ کول آیت 239 دی فإن خفتم فرجالا او رکبانا مونږ خو انسان کوي مګر چېرته چې یره وي جنګ پکې راشي نو په ولاړه کول دي یا دا چې انسان په سورلۍ ځي یره خو نه مګر سوار دی په جهاز وغیره کې نو د سورلۍ په حاله کې کوم انسان چې لکه داسې سفر کې نو هغې کې بیا مونځ کول دي فاذا امنتم بیا چې کله امن کې راشئ تاسو نو بیا ذکر کوئ د الله دلته ذکر څه ته ویل شوی دی یعنی مونځ اور بیا موس کوي اور ذکر نه مراد دلته ذکر هم دی یعنی هڅه هم ذکر کوي ډېر الله تعالی یادوي او دلته موس ته هم ذکر ویل شو یعنی موس هم د الله یادول دي که په نماز کې الله چاته یاد نشي هغه بیا سمونځي یعنی هغه بیا سمونځونه نه دي او ذکر څنګه کول دي څنګه الله یادول دي کما علمکم څنګه چې الله تاسو ته اوخول الله موږ ته څنګه اوخول نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ موږ ته موږ طریقه اوخوله د موږ طریقه د موږ وختونه د موږ سبق وغیرہ دا هم ټول الله طرف نه خولي شوی دي نبی صلی الله علیه وسلم ته نو فذكر الله دلته کې دې مطلب دا دی چې هغه سي یادوي الله څنګه چې الله تاسو ته اوخول تاسو مخکې پته نه و ذکر کول هم الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته اوخول او نه انسان ځان ذکر غیر مسنون طریقو سره
مطلب الله تعالی خو خولي دي، خو نن انسان د ځان نه د غیر مسنون طریقو سره ذکر شروع کړی دی. په کار خدا ده چې انسان مسنون طریقې سره ذکر کوي. آیت نمبر 240 دی والذین یتوفون منکم. دا آیت اوس منسوخ شوی دی. دا د هغه وخت کې نازل شوی و څه وخت چې له سورې نساء علیه احکامات نو نازل شوی. الله تعالی د وارثانو حصې بیا مقرر کړي په خپله. د دې نه مخکې به هر چا په خپله مرضي سره حصې مقررولې. اوس څوک خپله مرضي سره وصیت نشي کولی. کم سړی چې مړ شي د هغه ښځه حق دی چې هغه کم ځای هم خوشحالۍ تللی شي چې کله عدت ختم شي. هغه زمانه کې چې به سړی مړ شو نو ښځې به 1 کال پورې کور نه ولګه نشو وتې او نه نفقه به ولا کور ولا کوله. بیا دا 1 کال ختم شو، نه دا حکم ختم شو د 1 کال. آیت نمبر 241 دی وللمطلقات متاع بالمعروف. طلاق یافته ښځو ته فایده رسول دي په ښه طریقې سره، او دلته کې ټول طلاق یافته ښځې مراد دي، یعنی که هغه د چا رخصتي شوي یا نه بیا هم فایده ورکول دي او څه نه څه ضرور ورکول دي. او دا حق دی متقین باندې، حق دی چې متقی سړی دی دا وکړي، یعنی دا هغه دا ذمہ داری ده څوک کېږي د الله نه به ضرور فایده رسي. او دلته یاد ساتل دي چې ټول عمر نه دی ورکول، بلکې کله چې عدت پوره کېدو نه پس، یعنی عدت پوره کېدو نه پس ورکول دي. آیت نمبر 242 دی كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله تعالی هر آیت هر خبره ښه صفه واضحه بیان کړه تاسو ته، هر بنده په ښه په اسانه پوهېدی شي. دا منل دا کول دي، مطلب دا سګران نه دي. الله تعالی ځکه د آیت واضحه بیان کړ چې تاسو عقل نه کار واخلئ، پوه شئ چې د الله هر حکم انسان ته خپله فایده ده، نه انسان ته خپله فایده ده. او دې آیتونو کې پته لګي چې دا هغه احکامات دي چې دې لکه مکمل انصاف دی، په دې کې حق دی او د هر انسان دپاره که هغه سړی وي که ښځه وي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.